محتسب پوزان کی د لسو کسانو حوصله، د لسو کسانو بردباری، د لسو کسانو صبر، د لسو کسانو زړه ځان کې به پیدا کوي. یو مسلمان سره ته مخامخ شوي، هغه مسئول دی، هغه کې منکرات وي، ته وای دا منکرات مکوه، هغه تا سره تشدد وکړو، هغه تا سره سخت برخورد کوي، ته نه امید کیږه ما دغه زړه ته دویم سره پیوند که، هغې ته دین رسوه، هغې نه ته مایوس کیږه ما که نتیجه ور نه کړه دریم سره خپل زړه پیوند که، که هغه هم نتیجه نه ورکوي څلورم سره وکړه، که هغه نه کوي پنځم سره وکړه، که ونشي شپږم سره وکړه، چې لسم ته رسي نتیجه الله مرتب کوي. داسې مه وایه چې فلانکي ادارې ته زه لاړم بس زه بې عزته کړم العیاذ بالله، زه یې تذلیل کړم العیاذ بالله. نه، د دین د پاره ظاهري تذلیلی دا تا د پاره نفس الامر کی تعظیم ده. مولاي صل وسلم دائما أبدا.